د لوی څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مدینه محمدي نن بیا له خپل نوې موضوع سره چې هغه د رابطې د تعریف ساحیه او د قیمت ساحیه ده. زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. هیلهمند یم چې د موضوع تر پایه پورې موږ سره اوسئ او له دې موضوع څخه تاسو یو نوی شی زده کړئ، په ورځني ژوند کې ورڅخه کار واخلئ. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې موږ د نوې موضوع تشریح ته لاړ شو، په تېر شوي درس به یو یادونه وکړو چې زموږ تېر درس د څه شي په هکله و. آفرین، د ترکیبي ویش په مرسته سره د پولینوم د فاکتور او د جذر د قیمت پیدا کول و چې موږ څنګه کولی شو د ترکیبي ویش په مرسته سره د یو پولینوم فاکتور او جذر پیدا کړو. کله چې یو پولینوم یعنی پی ایکس په ایکس منفي ای سره تقسیم شي او د هغې به قومانده صفر شي، نو د ایکس منفي ای عدد د هغه پولینوم یو فاکتور دی او ای عدد چې د هغه پولینوم څه کیږي، یو جذر ویل کیږي. نو هیله ده ګرانو زده کوونکو چې هغه تاسو زده کړی اوسئ. او بل په تېر درس کې چې موږ څه وویل هغه څه و د پولینوم کارونه په مالي برخه کې وه چې کله موږ د یو شرکت ارزونه کوو یا هم د پور محاسبه کوو نو د څه نه کار اخلو، د پولینومونو څخه کار اخلو. زموږ نوې موضوع د څه شي په هکله ده ګرانو زده کوونکو؟ ټولګی مو لسم دی، مضمون ریاضي ده، موضوع مو د رابطې د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه ده، یعنی ډومین او رنج. شاید نومو سره یې آشنا واوسئ. نو مخکې له دې نه چې دا موضوع زه تاسو ته ګرانو زده کوونکو تشریح کړم، رابسو په سکرین کې دا کوم منظور چې ګورئ له دې څخه هم تاسو یو څه نتیجه لاسته راوړلی شئ. ګرانو زده کوونکو، دا تاسو وینئ چې یو سټ دی او دا وینئ چې بل سټ دی، یعنی د ا سټ او بي سټ. اوس به له تاسو ټولو سره دا پوښتنه رامنځته شوې وي چې موږ رابطه لولو، رابطه خپله یعنې څه؟ د رابطې تعریف کې موږ داسې ویلی شو چې یو سټ چې هغې کې د شیانو او مفهومونو او مرتبې جوړې شوي وي، یعنې له جوړو څخه مرتبې شوي وي، هغه د څه په نوم یادیږي؟ د رابطې په نوم یادیږي. یعنې هغه سټ چې د شیانو او مفهومونو له مرتبو د جوړو له مرتبو څخه جوړې شوي وي نو د څه په نوم یادیږي؟ د رابطې په نوم یادیږي. دلته ګرانو زده کوونکو وګورئ چې دا لومړی سټ یعنې د ا سټ ده او دا دویم سټ یعنې د بي سټ ده چې دلته ا له اکس سره رابطه برقراره کوي، بي له وای سره او سی هم له وای سره او ډي چې ده له زاید سره، یعنې دوی کولی شي چې څه کړي، له یو بل سره رابطه برقراره کړي. نو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره به زه تاسو ته بیا یو ژوندی مثال هم درکړم. لومړی به د دې تعریف ته راشو. د رابطې د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه یعنی ډومین د ریلیشن او رنج د ریلیشن. پوهیږو چې که آر له ا څخه په بي کې یوه رابطه وي نو آر شامل د فرعي سټ د ا په بي کې ده، په دې معنا چې آر یو سټ دی چې عناصر یې د ایکس وای مرتبې جوړې دي چې ایکس شامل د ا ده او بي وای شامل د بي ده. اوس به ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته وضاحت درکړم چې کله مونږ د رابطې د ډومین او رنج یا د قیمت ساحه او د قیمت ساحې څخه مونږ یادونه کوو یا د تعریف ساحې څخه مونږ یادونه کوو نو د دې هدف یعنې څه؟ زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم. فکر وکړئ چې دلته یو سټ لرو مونږ د ا سټ ده یا لومړی سټ ده د استادانو ده، لکه مثلا استاد کبیر ده، استاد منصور ده یا هم استاد میرویس ده. او بل سټ مونږ لرو چې د بي سټ په نوم یادوو، د زده کوونکو سټ دی، لکه مثلا فرزاد ده، بل څوک ده شیرزاد، عدنان او فرض مثال فهیم. دا د شاګردانو سټ ده. دا د څه ده؟ د زده کوونکو او دا هم د استادانو سټ دی. کولی شي چې دا کبیر استاد چې دی د فرزاد شاګرد سره څه ولري؟ ارتباط ولري، یا هم میرویس له فهیم شاګرد سره. په همدې توګه کیدلی شي چې منصور له شیرزاد سره او یا هم له عدنان سره څه وکړي؟ رابطه یا ریلیشن ولري. نو کله چې مونږ د ډومین او رنج یادونه کوو یعنی د تعریف ساحه او د قیمت ساحه، نو د لومړي سټ عناصر چې دي هغه څه دي؟ هغه د تعریف ساحه ده. څه ده؟ د تعریف ساحه یا ډومین د دې ریلیشن ده. ډومین د دې ریلیشن یا ارتباط ده. او دویم سټ چې کوم له دې سره ارتباط برقرار کوي نو دا څه ده؟ رنج ده. رنج د دې ریلیشن یا هم څه د قیمت ساحه ده. څه ده؟ د قیمت ساحه ده.
په دې کې تاسو ډیر په وضاحت سره پوهیدلی شئ. لومړی ست د استادانو ته، دویم ست د زده کوونکو ده. دا استاد کیدلی شي فرزاد سره ارتباط یا ریلیشن ولري، منصور کولی شي چې شیرزاد عدنان سره، او میرویس استاد کولی شي له فهیم سره څه ولري، ریلیشن ولري. نو کله چې مونږ دلته د تعریف ساحه ولولو، د لومړي ست عناصر چې کوم دي، یعنې دا د ا ست کوم استادان چې دي، دا سره د تعریف ساحه ده، یعنی ډومین د دې ریلیشن ده. او د بي ست عناصر چې کوم زده کوونکي دي، هر یو زده کوونکی د قیمت ساحه یا هم رنج د دې ریلیشن ده، چې په داسې توګه سره یې موږ څه کولی شو، ښودلی سو. اوس به ګرانو زده کوونکو دا فرعي سټونه دي چې یو بل سره کولی شي چې ریلیشن ولري، لکه د ایکس هغه سټ کولی شي چې شامل د ا عناصر واوسیږي، او د بي سټ کولی شي چې شامل د وای سټ کیدلی شي چې شامل د بي عناصرو واوسیږي. اوس به ګرانو زده کوونکو راشو په وضاحت سره به نور هم ولولو. د آر د تعریف ساحه د مرتبو جوړو لومړني عناصر دي چې په ډومین د آر سره ښودل کیږي، لکه څنګه چې ما په تخته کې تاسو ته تشریح کړه. په ډومین د ریلیشن څه کیږي، تشریح کیږي. همدارنګه د آر د قیمتونو ساحه د مرتبو جوړو دویمي عناصر دي چې په رنج د دې ریلیشن سره ښودل کیږي، یعنی رنج آر په معنا د رنج د ریلیشن، او ډومین ډي او ام آر څه ده، یعنی ډومین د دې ریلیشن، یعنی د تعریف ساحه او رنج ریلیشن، یعنی د قیمت ساحه. په داسې حالتو سره موږ څه کولی شو، ښودلی سو. اوس به ګرانو زده کوونکو لومړي مثال ته راشو. که ا مساوي کیږي له 1 2 سره، یو سټ دی، او د بي سټ مساوي کیږي له اکس او وای وي، او آر له ا څخه په بي کې یو رابطه وي، لومړی د دې رابطې عناصر ولیکئ، بیا د رابطې د تعریف ساحه یعنی ډومین د ریلیشن او د قیمتونو ساحه یعنی رنج د ریلیشن یې ولیکئ. اوس په ګرانو زده کوونکو موږ لومړی د دې دا عناصر څه کړو، مرتب یا تنظیم کړو، د رابطې په شکل سره به یې څه کړو، وبه یې لیکو. لومړی سټ یې موږ ته راکړی ده، دا لومړی مثال ده چې د ا سټ مساوي کیږي له 100 سره، 1 او 2 سره، او د بي سټ مساوي کیږي له 100 سره، اکس او وای سره. نو د ا سټ ریلیشن یا ارتباط د فرعي سټ سره د بي په کوم حالت سره موږ ښودلی شو چې شامل د فرعي سټ د بي وي، نو دا مساوي کیږي له څه سره، د دې ریلیشن څه موږ ښیو، یا هم په داسې حالت کې ګرانو زده کوونکو لیکلی سو، دا خو فرعي سټونه دي چې موږ په داسې حالت کې هم لیکلی سو، یا هم ریلیشن د دې څه ښیو په آر سره یې ښیو، یعنی ریلیشن رابطه د دو. آر د دې مساوي کیږي له 100 سره ګرانو زده کوونکو. لومړی اکس به څه کوي، یو او اکس رابطه برقراره کوي، بیا دویمه رابطه، موږ دویمه رابطه هم ترې څه کولی سو، تشکیلولی سو. یو له څه سره، 2 له څه سره رابطه برقراره کوي، 2 له اکس سره. بله رابطه هم له دې څخه موږ ګرانو زده کوونکو تشکیلولی سو، یعنی یو له وای سره څه کوي، رابطه برقراره کوي، او بل 2 له وای سره څه کوي، رابطه برقرار کوي. نو دا موږ د ریلیشن یا د رابطې په اساس باندې په مرتب شکل سره ولیکل. اوس به د دې د تعریف ساحه او د قیمت ساحه پیدا کوو. د تعریف ساحه موږ په څه سره ښوده، ډومین د ریلیشن په داسې حالت سره موږ ښوده. د تعریف ساحه موږ وویل چې لومړي عناصر دي، د هر سټ لومړي عناصر په داسې حالت کې ګرانو زده کوونکو لیکو چې تکراري نه وي. لومړني عناصر موږ په نظر کې نیسو، هر لومړی عنصر به دلته لیکو، لکه اول عنصر د دې څو ده، یو ده، د دې لومړی عنصر څو ده، 2 ده، د دې لومړی عنصر یو ده، بیا تکرار راغی، تکراري عدد نه لیکو. د دې لومړی عنصر څو ده، 2 ده، دلته 2 لیکل شوي دي، نو تکراري نه لیکو، یعنی د تعریف ساحه یا ډومین د دې رنج د دې ریلیشن څه ده، 1 او 2 ده. اوس به راشو رنج د ریلیشن، یعنی د قیمت ساحه به یې څه کړو ګرانو زده کوونکو، پیدا کړو. د قیمت ساحه لکه څنګه چې ما د زده کوونکو د استادانو په سټ کې تاسو ته تشریح کړله چې دویم عناصر چې دي د هر سټ دویم عناصر هغه څه دي، رنج دي. اوس به بیا هم دلته دویمي عناصر ګورو، په داسې حالت کې چې بیا هم تکراري به یې نه لیکو. لومړی د دې عناصر دویم عنصر څو ده، اکس ده، د دې څو ده، بیا هم اکس ده، تکراري بڼه باندې نه لیکو. د دې دویم عنصر څو ده، وای ده، او د دې دویم عنصر وای ده، نو بیا هم په تکراري عدد سره نه لیکو. په دې معنا چې د دې 2 سټونو د رابطې څخه چې موږ دا رابطه تشکیل کړله،
لمونږ د دوه سټونو څخه بې نهایته کولی سو رابطې تشکیل کړو. کله چې مونږ دا رابطه تشکیل کړله نو د دې ډومین یا د تعریف ساحه څه مونږ پیدا کوو. لومړني عناصر به د هر یو سټ لومړني عناصر به څه کوو، د هر رابطې لومړني عناصر به لیکو په داسې صورت کې چې تکراري نه وي. لومړني عناصر د دې څه دي؟ 1 او 2 دي. او د رینج د ریلیشن کې یا هم د قیمت په ساحه کې مونږ څه کوو، دویمي عناصر لیکو په داسې حالت کې چې تکراري نه وي، یعنې په تکراري بڼه سره یې مونږ نه لیکو. نو د دې رینج د ریلیشن یا د قیمت ساحه څو ده؟ x او y ده. په دې کې هم شاید تاسو ته زیات په واضح توګه سره بیان شوی وي. اوس به ګرانو زده کوونکو راسو بلې موضوع ته. مخکې له دې نه چې د هغې موضوع نوم واخلمه، دې سلاید ته تاسو وګورئ یا سکرین کې کوم انځور چې تاسو ګورئ. لومړی موټر روان ده، سرعت زیات ده، په 15 دقیقو کې دا مسافه څه کوي؟ طی کوي. بل نفر په بایسکل ځي، همدغه مسافت یا همدغه فاصله چې ده په 10 دقیقو کې څه کوي؟ طی کوي. او بل نفر پیاده روان دی، نو همدغومره فاصله په څومره دقیقو کې کوي؟ په 40 دقیقو کې طی کوي. دا کله چې مونږ وینو څومره چې سرعت زیاتیږي لوړیږي نو د وخت کمښت رامنځته کیږي، یعنې په کم وخت سره هغه کار مونږ ترسره کولی شو. او څومره چې سرعت کمیږي وخت څه کیږي؟ وخت زیات په بر کې نیسي. یا هم زه بل مثال ګرانو زده کوونکو تاسو ته درکړم. کله چې په یو سړک کې تعداد د موټرونو زیاتیږي نو د هغه سړک ساحه څه کیږي؟ کمیږي. دا یو څه شو، برعکس حالت یو بل تر سره ودرلوده. یا هم یو کار مونږ ترسره کوو، کار ترسره کوو څومره چې کارمندان زمونږ زیاتیږي نو په کم وخت سره هغه کار ترسره کولی شو. څومره چې کارمندان کمیږي نو په زیات وخت سره مونږ هغه کار باید ترسره کړو. نو د دې انځور څخه او د دې تشریح څخه تاسو څه نتیجه ترلاسه کړه چې دا به څه ووسیږي؟ څه نوعه رابطه به وي؟ آفرین، معکوسه رابطه ده. معکوسه رابطه مونږ داسې ویلی شو چې کله مثلا لکه دا مثال چې ما تاسو ته درکړی، څومره چې سرعت زیاتیږي وخت کم په نظر کې نیول کیږي یا کم مصرفیږي، او څومره چې سرعت کمیږي نو وخت زیات مصرفیږي. نو اوس به راسو په ریلیشن یا ارتباط کې معکوسه رابطه یا انورس ریلیشن به ووایو چې معکوسه رابطه یعنې څه. که آر له ای څخه په بي کې یوه رابطه وي، د آر معکوس چې آر په آر منفي 1 سره ښودل کیږي او له آر منفي 1 مساوي کیږي کله چې وای او ایکس او ایکس و وای شامل دي حقیقي د دې ریلیشن یا ارتباط ووسیږي. څخه عبارت دی لکه څنګه، لکه مونږ ویلی سو که ایکس وای شامل د دې ریلیشن یا ارتباط ووسیږي نو وای ایکس هم شامل د دې منفي برعکس یا ریلیشن کېدلی سي. اوس به ګرانو زده کوونکو زه به تاسو ته په مثال کې هم واضح کړم. مثال تاسو وګورئ که ریلیشن یا آر مساوي کیږي 1 2 2 3 3 4 د طبیعي عددونو په سټ کې یوه رابطه وي، د آر د رابطې معکوسه رابطه یا آر منفي 1 څه کړئ؟ پیدا کړئ. اوس به ګرانو زده کوونکو زه به دا تاسو ته په وضاحت سره وښیم. موضوع څه معکوسه رابطه ده. معکوسه رابطه کې ګرانو زده کوونکو لومړی مثال، کله چې مونږ وایو چې ایکس او وای او همچنان وای او ایکس شامل دی د ریلیشن ووسیږي نو مونږ څنګه دا لیکلی سو؟ یعنې ایکس او وای شامل دی د ریلیشن ارتباط ووسېده نو هرومرو وای او ایکس چې د دې برعکس ده شامل د منفي ریلیشن یا منفي ارتباط یا برعکس حالت یې کېدلی شي. لکه دې مثال کې مونږ ته آر یا ریلیشن راکړی سي مساوي کېږي له څو سره؟ 1 او 2 2 او 3 3 او 4 ده. د دې ریلیشن وای برعکس یا معکوس حالت تاسې لاسته راوړئ. نو په څه سره ښودل کیږي؟ په آر منفي 1 سره ښودل کیږي چې دا معکوسه رابطه د دې مساوي کیږي. هر عنصر یې موږ څه کوو ګرانو زده کوونکو؟ برعکس کوو. ډومین د رنج په ځای باندې او رنج د ډومین په ځای باندې دا څه کیږي؟ 2 و 1 1 و 2 ده 2 و 1 کیږي. برعکس دا څه کیږي؟ 3 و 2 دا څه کیږي؟ آفرین 4 و 3. نو دا برعکس رابطه د دې ریلیشن وه. کله چې موږ غواړو برعکس رابطه پیدا کړو په آر منفي 1 سره یې ښیو او ډومین د رنج او رنج د ډومین په ځای باندې قراروو نو د هغې برعکس رابطه څه کیږي؟ تشکیلیږي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس دې انځور ته وګورئ. دا د A سټ ده او دا هم د B سټ ده. په A سټ کې 9 14 25 عددونه دي او په B سټ کې 5 4 3 -3 -4 -5 ده.
دغه نښه کولی شي چې له 3 او -3 سره رابطه برقراره کړي. دا 14 کولی شي چې 4 او -4 سره رابطه برقراره کړي. دا 25 کولی شي چې مثبت 5 او -5 سره رابطه برقراره کړي. نو دا څه نوع یوه رابطه ده؟ ستاسو په نظر څه نوع یوه رابطه ده؟ آفرین، معادله رابطه ده. معادله رابطه یعنې څنګه؟ ګرانو زده کوونکو تاسې انډرچو په نظر کې ونیسئ. انډرچو کله چې یو خواته یو نفر او بل خواته بل نفر وي، لکه د A سټ او B سټ په نظر کې تاسې ونیسئ. که د یوې خوا سرعت هغه وزن زیاتېږي یا حجم زیاتېږي، نو د بلې خوا هم باید چې تر څو چې توازن سره څه وي برابر واوسېږي. دې ته معادله رابطه وایي. که د یوې خوا وزن زیات اوسېږي د بل خوا کم اوسېږي، نو هغه اندرچو هغه سیستم نه برابریږي. د دواړو توازن یا وزن باید سره څه وي؟ معادل وي. نو کله چې دغه توازن سره معادل وي، د دې رابطې سره هم موږ څه ویلی سو چې دا یوه معادله رابطه ده. اوس به په ریاضیکي اصطلاح کې ووایو چې معادله رابطه یا اکویلنټ ریلیشن یعنې څه؟ د A رابطه د A په سټ کې یوه معادله رابطه ده که 3 لاندې خاصیتونه ولري. کوم 3 خاصیتونه؟ 3 خاصیته باید ولري تر څو چې موږ ورته څه ووایو؟ معادله رابطه ووایو. لومړی څه ده چې انعکاسي خاصیت ولري. د x د هر عنصر یعنی x شامل په A کې لپاره چې x شامل په A کې وي یا هم هر x چې شامل په A کې وي، نو x او x یعنی هر x شامل په دې ریلیشن کې هم ده، په نتیجه کې شامل د هغې ریلیشن هم اوسېږي. دا څه ده؟ انعکاسي خاصیت ده چې انعکاس کوي. دویم حالت څه ده؟ دویم خاصیت تناظري خاصیت ده. که x او y په R کې شامله وي، نو y او x هم په R کې شامل وي. یا داسې ویلی سو چې هر x y چې د ریلیشن کې شامل وي، نو y او x هم په هغې ریلیشن کې څه ده؟ شامل ده. دریم خاصیت څه ده؟ انتقالي خاصیت ده. که x او y شامل د ریلیشن اوسېږي، البته 3 سټونه موږ ولرو A B او Z یا هم X Y Z. دا 3 هغه ولرو سټونه ولرو که X Y شامل د دې ریلیشن اوسېږي، Y Z هم د دې ریلیشن وي، په نتیجه کې X و Z مرتبه جوړه هم په R کې شامل وي. یا هم داسې لیکو که X و Y شامل د دې ریلیشن وي او Y Z هم شامل د دې ریلیشن وي، نو په نتیجه کې X و Z هم د دې ریلیشن سره ورته کېدلی شي یا هم شاملېدلی شي. دا 3 خاصیتونه وو. انعکاسي کې هر هغه x چې یا هم هر هغه سټ چې په ریلیشن کې شامل وي، هر یو x نو هغه هر یو شامل د دې ریلیشن کېدلی شي که څومره x یا هم سټونه ووسېږي. دویم خاصیت تناظري و که مثلا x و y دواړه په دې ریلیشن کې شامل وي، نو برعکس حالت یعنی y زد هم په دې y x هم په دې ریلیشن کې شامل ده. او انتقالي خاصیت چې 3 سټه لرو د x y او z، که x و y په ریلیشن کې شامل وو، y زد هم په ریلیشن کې شامل وو، نو x زد هم هرومرو په هغې ریلیشن کې څه ده؟ شامل ده. اوس په مثال کې تاسو سره واضح سي شاګردانو. مثال ده د مساوات رابطه د حقیقي عددونو په سټ کې یو معادله رابطه ده. څنګه مساوات معادله رابطه کېدلی شي؟ لومړی خاصیت څه ده؟ په حقیقي عددونو کې د هر x لپاره x مساوي له x سره ده. لکه مثلا 15 مساوي له 5 سره دی. نو دا څه شو؟ یو انعکاسي خاصیت شو. کله چې معادل حالت ودرلوده په حقیقي عددونو کې مساوات حالت ودرلوده چې x مساوي له x سره ده، نو دا څه ده؟ یو انعکاسي خاصیت ده او مساوات کېدلی شي چې دا یو معادله رابطه ولري. دویم خاصیت یې که x y شامل د حقیقي اعداد ووسېږي لپاره د دې لپاره x مساوي y ته وي او y هم مساوي x ته نور کېږي. کله چې x مساوي y ته و، نو y هم مساوي x ته کېږي چې دا څه ده؟ یو تناظري خاصیت ده. نو بیا هم مساوات څه شو؟ یو معادله رابطه شو. او دریم که موږ x y z 3 سټونه ولرو، دا شامل د حقیقي اعداد وي، د دې لپاره که x مساوي y y مساوي z ته وي، په نتیجه کې x هم مساوي z ته ده چې دا یو څه ده؟ انتقالي خاصیت ده. نو موږ دې مساواتو ته بیا څه ویلی شو؟ یو معادله رابطه ویلی شو. لکه څنګه چې ما اندرچو تاسو ته مثال درکړله چې دواړه توازن باید سره مساوي واوسېږي. که یو خوا حجم زیات وي، نو هغه معادله رابطه نشو ورته ویلی. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درس د څه شي په هکله و؟ آفرین، د رابطې د قیمت څخه او د تعریف ساحې په هکله و، یعنې ډومین د ریلیشن او رنج د ریلیشن چې موږ دا په وضاحت سره تشریح کړله. کله چې موږ یو ساحې ته قیمت ورکوو، هغه تعریف ساحه څخه کوم قیمت چې موږ ته لاسته راځي هغه د قیمت ساحه شوله. لکه څنګه چې ما تاسو ته د زده کوونکو د استادانو سټ تشریح کړ چې د لومړي سټ عناصر هر یو څه ده؟ هغه ډومین د رنج ده، آفرین ریلیشن ده. او دویم سټ هر یو عناصر یعنی دویمي عناصر هغه څه دي؟ آفرین شاباس، رنج د ریلیشن یا د قیمت ساحه ده. نو دلته ګرانو زده کوونکو، زه به تاسو ته په عملي توګه هم یو څه وښیم
چې په دې کې تاسو ته ریلیشن معکوس ریلیشن البته معکوس رابطه څه کیږي وضاحت درکړل کیږي. ګورئ ګرانو زده کوونکو دا یو مسافه ده مشخصه مسافه ده که دا موټر په تیز سرعت سره طی کوي په یو تیز سرعت سره نو دا کولی شي چې ډېر کم وخت کې دا سرعت څه کړي طی کړي او بیا هم همدغه مسافه که دا موټر په دې یو متوسط سرعت سره طی کړي په متوسط سرعت سره طی کړي نو د دې وخت لږ د هغې څخه څه کېږي زیاتېږي او بیا همدا موټر که همدغه فاصله په ډېر سلو یا کم سرعت سره دا څه کړي طی کړي نو د دې وخت بیا هم له هغې په پرتلۍ سره څه کېږي نور هم زیاتېږي. کله چې سرعت زیاتېږي وخت څه کېږي ښکته راځي او کله چې سرعت کمیږي وخت څه کېږي زیاتېږي نو دغه رابطې ته څه ویل کېږي معکوسه رابطه ویل کېږي. هیله ده چې ګرانو زده کوونکو دا موضوع تاسو زده کړې وسي. ستاسو کورنۍ دنده چې ده هغه د 4 پاڼې د تمرین حل ده. تاسو به هغه کورونو کې ځان سره حل کوئ او هیله ده چې ورکه ستونزه ونه لرئ. تر بیا چې زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.